أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن زمونږ دریم نمبر سبق دی او د دې سبق نوم دی حروف مقطعات. دا د قرآن شریف هغه حروف دي د کوم په معنی چې عام انسان نه پوهیږي. اکثر د دې معنی داسې کیږي چې پوهیږي الله سبحانه وتعالی په معنی د دې حروف باندې، او د دې حروفو نه د قرآن شریف اکثر سورتونو شروع شوې ده، لکه سوره بقره چې شروع کیږي نو الف لام میم، دغه شانتي سوره یاسین شروع کیږي یاسین، یا سوره طه د طه نه شروع کیږي. نو دا ټول حروف چې زموږ سره دي نو دې ته حروف مقطعات وایي. حروف مقطعات چې زموږ سره کوم دي نو هغه په دې شکل کې دي. ټول په دې کې زموږ سره یو څو خبرې چې کوم دی نو هغه د نوٹ کولو دي. یو په دې کې زموږ سره چې کوم دا لام باندې د بره چې کوم نښه ده نشان دی په داسې شکل کې، د دې نوم دی مد. د مد کار دا دی چې دا به یو حرف چې کوم دی نو هغه به اوږده وي، هغه چې کوم دی به زموږ سره اوږدېږي، د هغې اواز به موږ راکاږو. او دغه شانتې دې کې یو بل نشان چې کوم دی تاسو ته به ښکاري، دلته کې لاندې چې کوم دی منشن شوی دی، دا یو داسې نښه ده، د دې نوم دی تشدید، یا دې ته موږ شد هم وایو. او د دې کار دا دی چې دا په کوم حرف باندې راشي نو هغه حرف به موږ مضبوطیا سره وایو او دوه ځله به وایو. د دې باقاعده خپل یو چپټر را روان دی، هغې کې به دا موږ بیا سټډي کوو په تفصیل سره. او بل چې دې کې کومه نښه ده سیمبل دی هغه زموږ سره دا دی چې دې ته وایي کړه زبر، کړه زبر. او دا هم چې کوم دی په کوم حرف باندې راشي نو هغه حرف به موږ لږ شانتې اوږده و، د مد په نسبت باندې به کم اوږده و، بلکې د یو الف په مقدار باندې به اوږده و. د یو الف مقدار چې کوم دی نو هغه دا دی چې زموږ بند لاس په څومره وخت کې نارمل طریقې سره کولاویږي، څومره ټایم اخلي، یا کولاو لاس چې کوم دی هغه بندیږي، یا بند لاس چې کوم دی کولاویږي څومره ټایم لګي، نو دا د یو الف مقدار دی. دا به موږ داسې وایو د شروع نه الف لام میم، الف لام میم صاد. چونکې په درې واړو باندې د بره مد دی نو درې واړه په یو مقدار باندې اوږده و موږ. الف لام را، را به لږه اوږده و ځکه چې بره پې کړه زبر دی. الف لام میم را. کاف ها یا عین صاد، په دې کې به کاف عین او صاد موږ ډېر اوږده و، او ها او یا به لږه اوږده و. طه طاسیم میم، طاسین، یاسین صاد، حمیم، حمیم عین سین قاف، قاف نون. دا ټول زموږ سره حروف مقطعات دي. د دې نه علاوه به موږ نن موازنه کوو د دوو حروفو،
د څلور حروفو. په اصل کې زموږ سره دوه ګروپونه دي. دا زموږ سره اصل کې دي حروف حلقي، کوم چې زموږ د حلق یعنی مرۍ نه ادا کیږي. که فرض کړه دا پکچر چې کوم دی دا موږ خپله مرۍ کنسیډر کو، نو زموږ د مرۍ درې حصې جوړیږي. دا اولنۍ حصه، دا دویمه او دا دریمه. نو حمزه او ها چې کوم دي دا د مرۍ د لاندنۍ حصې نه ادا کیږي، کوم چې سینې طرف ته نږدې ده. او دغه شانتې عین او حا چې کومه دي، عین او حا دا د مرۍ د منځ نه ادا کیږي. نو که موږ وګورو نو زموږ سره قرآن شریف کې چې کوم دی یا د عربیک الفابیټ چې زموږ سره کوم دي، نو هغه زموږ سره 28 دي. د دې مطلب دا دی چې هر یو حرف خپل جدا آواز لري، یو حرف د بل حرف شانتې نشي کېدی. نو دې کې به موږ ډېر زیات خیال ساتو. اکثر غلطي دا کېږي چې موږ حمزه او عین چې کوم دی په دې کې ډیفرنس ونه کو، نو د دې د وجې نه هغه لفظ بدل شي او پوره لفظ یې بدل شي، نو هغې د وجې نه پوره سنټنس جمله بدله شي او د هغې د وجې نه په معنا کې ډېر غټ فرق راځي. اکثر خلک چې کوم دی نو د عین په ځای باندې الف یا حمزه چې کوم دی، چونکې دا دواړه یو حرف دی الف او حمزه، نو دا وایي، یا د عین په ځای باندې زموږ سره حمزه یا الف وایي. نو د دې وجې نه ډېر زیات احتیاط په دې کې پکار دی او موږ له پېژندل پکار دی چې عین او حا چې کوم دي نو دا ډېر صفا اوازونه دي او دا د مرۍ د منځ نه ادا کېږي. عین حا. لکه مثال به دا واخلو زموږ سره په سوره فاتحه کې دا لفظ دی ایاک نعبد، په دې نعبدو کې زموږ سره څه شی دی؟ عین دی. عین. نو عین به موږ د کوم ځای نه ادا کوو؟ د مرۍ د منځ نه. په دې کې اکثر خلک غلطیږي او هغه وایي ایاک نعبدو. دې مطلب دا شو چې د دې عین په ځای باندې هغوی حمزه وویله. نعبدو نه دی، نعبدو. نو دا تقریبا هم آواز الفاظ جوړیږي، حمزه او عین چې کوم دی. نو په دې کې موږ ډېر زیات احتیاط کوو. دغه شانتې زموږ سره بله کوم غلطي چې زیات تر کېږي نو هغه زموږ سره د ها او د حا کېږي. یو زموږ سره د ها چې د دې مختلف شکلونه دي. دا شکل کې هم راځي زموږ سره، دې شکل کې هم راځي او دې شکل کې هم راځي. نو دا چې کوم دی دا د مرۍ د اخري حصې نه کوم چې سینې طرف ته ده د درېیمې حصې نه ادا کېږي. او دا کومه حا چې ده دا ډېر صفا آواز دی او دا د مرۍ د منځ یعنې دویمې حصې نه ادا کېږي. په دې کې به موږ ډېر زیات احتیاط کوو، ځکه که فرض که موږ د یو حرف په ځای باندې بل حرف ووایو د هغې د وجې نه ډېر فرق پرېوځي. نو ډېر زیات احتیاط به کوو چې چېرته کې دا حا وي نو هغه اواز به موږ ډېر زیات صفا راوباسو د مرۍ د منځ نه، او که چېرته کې دا بره حا وي نو دا اواز به موږ راوباسو، پیړ اواز راوځي د مرۍ د لاندې حصې نه کوم چې سینې طرف ته ده. لکه مثال به موږ دا واخلو زموږ سره دا چې کوم لفظ دی اهدی. اهدی په دې کې چې دا کومه ها ده نو دا اصل کې دا یو ها ده او دا د مرۍ د لاندې حصې نه ادا کېږي. اهدی. که اوس څوک دې ته احدی وایي نو دا غلط وایي، احدی نه دی اهدی دی. دغه شانتې د دې نه علاوه کومه غلطي چې کېږي د ها او د حا کې اکثر هغه زموږ سره مثال به واخلو
الحمد الحمد. دلته کې زمونږ سره دا چې کومه ها ده نو دا اصل کې دا یوه ح ده. الحمد الحمد. نو موږ پکار دی چې موږ کوشش وکړو په دې حروفو باندې چې د ح په ځای باندې ه ونویلی شي او دغه شانتې د ه په ځای باندې ح ونویلی شي او د حمزه په ځای باندې عین ونویلی شي یا د الف په ځای باندې عین ونویلی شي. دې کې فرق ډېر زیات ضروري دی. دې سره سره به نن موږ انشاءالله د سورې فاتحې یو څو آیاتونه ولولو د مشق دپاره چې په دې کې زمونږ د ح او د ه فرق چې کوم دی یا د عین او د الف فرق چې کوم دی نو دا واضح شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بديك الحمد إياك نعبد نعبد عين واضح كل زر دي نغشانتي وإياك نستعين دلتا كيوم عين دي نستعين دمري دمانت نراوستل زر دي. دي خبر وخيال ساتو إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.